او بیا زما زړه ته پرېوتې نو زه څه وکړم نو ښه ته ما سره مینه کې او په زړه کې به دې ساتم دا دروغجن دی د ما سره هم د مینې وعدې که دروغجن دی او که هر څه وي ښه څونه پیسې به رالالې کور به رالالې ګاډې به رالالې او موبایل به هم رالالې پته نشته چې دا تشبانه دی لکه د دې د ما ته هم ویلو چې ګاډۍ به هم دلوالم بنګله به هم دلوالم هر څه به دلوالم خو دا ډېر دروغجن دی تا له بنګله ولم او تا له ګاډۍ ولا پیسې به هم در کوم خو په خپل کلي کې دلته نه ځکه چې دا لاور دی دروغ نه ویم که نه داسې هلکان زه ډېر ښه پېژنم ځکه خو نو ته چې ما له به بنګله ملې او ګاډۍ به هم رالالې ماما ما تاسو کوم کنه د خدای ته وګوره دې جوړې ته وګوره لاندې ته کومه څه خورم نه کنه مړه راغونډ شه ولګه کنه لکه د خلکو زه خو ستاسو د ځان تپوس کوم اول ما ته خو پته نشته چې زما روژه ده او که کوژه او بیا دا پته هم راته نشته چې وخته پېشمني دی او که د روژه ماتې زما نښه روب شوی دی او که چاټو ته او که چاټو ته زما د برګي د لنډي د کلي خر پته ولګېده که نه نو مردان ګجو خان رو د مرداني په پته یې راولېږی ګورې ومرېدو ستا هغه خر نه دی هلته کې مې هغه خر خوري نه رښتیا هغه هلک او جینۍ سره مې ولیدو تا زما خره د خر سره ولیده ها اوس د پوشه او زما کار پوشه نن به د دغه خره او دغه هلکه دواړه دغه کومه د کلي خلکو تاسو ټوله خوښه یې ګرمۍ فیصلات کړي دي دا خر به د دې ګرمۍ نه هم نه وځي سلا باندې راښکارېږئ ما لوجي خو نه دي د بس ما وخوړې او تاسو وږي پاتې شوې لویده زما له خره روکه شوې ده ته دلته څه کوې شنې کیلې خورې څه کیلې نه خورم ستا انتظار کوم زه ګوره دا وخت ډېر خطرناک انسان یم زه وانټډ یم وانټډ د وانټډ مطلب دی مطلوب پولیس ته فوج ته ملیشې ته ټول پولیس ټول فورس ټول ایجنسان ما پسې لګېدلي دي زه ډان یم ګورې ډان ډان لرې شه ډان دا څه ته وایي ډانګ او پړانګ نه ډان ډان ته ډان څه پېژنې دا وخت کې د مردان د صوابه د پېښور د چارسدې ټول پولیس ما پسې لګېدلي دي خو ما رانیوی نه شي او نه مې پیدا کولی شي ما ته وګوره زه به تا سره بیا میلاو شم او زه به در سره میلاو شم دا به دلته چلو څه شو ګنګم څه شو ګنټاپ پرې موره ګنټاپ پرې سړي وه زه ډېر مال یم مایا ګنټاپه کاکا دا څه ما ډېر وال وخوړلی خو به وال خورې نو نه زما مطلب دا دی چې دا ته ګوره ته ما پرېږده تاسو ما دې څه مه وایي ما پټی خرڅ کړی دی قسم دی پټی مې خرڅ کړی دا څه کوې ولدا چې هلکه دا ولدا دی پوه کوې ګورئ ما ته وګورئ پټی مې خرڅ کړی دی زه به تاسو له لږ لږې پیسې درکړم تاسو قرضه به خلاصه شي پرېږدم بلکل نن دې نه پرېږدم ګوره ما هغه دا لیونی بیا راغله تخته یې ګنې وهي تخته شابه تخته تخته لکه سیف دې لاړ وکړ شي دا چې وپولیس وایي ماشین تمانچه په لاس منډې وایي زما نه هم غټ څوک چارڅوکي شته څه
دی کوم څه دي ودرېږه چې یو قدم هم مخکې وانهلې څه ووایه چې دا موکلې ماله راکړه خو شیطان خو د کې په دې کې هم ستاسو چلي ګوره ګړې اړو زمانه نه ده څوک هم نشته ته څه نو کېږه مړه ما ته وګوره ما په خیال چې په دې کور کې ستا معشوقه ده څنګه ورته ما ورته کړې ما مې بېزته کړې زه ورشه شابه ته به ورته کړې شابه منډه که ورشه 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 مه یارېږه زه سره یم نه یېرېږم ورشه یا الله دا خو هغه مشر نه دی همون چې د څاروي پټ کړي بیا راځي که بیا راغلی نو دا سر به در باندې مات کړم سپېره کوم ځای کې جوړ شو زه بیا شوم ما اوبه به وڅښم یو طرف ته رانه غلا وشوه او دا په ګیلاسه بلا وه په جارو راکې خو د درزه نه تپوس نه ښه نه بس بد وار یار नहीं किया करो दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो शाबाशी फारूकी साहब शाबाशी ना सा कोरम जो जमाने माशुकी कोरम इज्जत को मेरा वली को रखा उतरेगा कना कि सिंह आगा पमीना की एड़ी कई जा से तमड़ी के उतरेगा हम अच्छे पन्ने ड्रेस के वाले डाश मोटा ड्रेस पता था वाली उतरेगा خر چې د خره کمی نو خوږې تاسو بیا ښه پوهېږئ تازه خرې دویم چې ته ولې نه دې نظر دې نه لګي ځه اوس وخرې لرې شه محبوبې خره مې تا ته نه ویلې ستا دې خرې ته لرې شه ستا دې محبوبې ته مې وویل و زما محبوبې ته چېرته تللې وې اخ باشه دا ستا محبوبه نه زما محبوبه ده ځکه چې ما دا د خانخېل ډلې نه ساتلې ده او د خانخېل ډله چې ده هغه د بنو دي ګورې دا خر دې سنبال کړه ستا ډېره مهرباني زما ډېره ښه تا ته خو خپله مینه میلو شوه خو زه لکه د مجنون ایرې شم د ظالم لور ستا په شان هغه خره دې ملتې وایي خرې ځه زه دې پېژنم په یو معشوقه باندې واشکان جنګېږي السلام علیکم جی یاره بدري بوتلې راکړه او بدري جوسونه راکړه
زما فرمان پورې اوس 40,000 روپۍ دي چې کله هغه راکړي نو ټول یو په یو ځای درکړم یار اول پیسې راوړه او بیا سودا یې زه خو هم پرون خپلې معشوقې له ښه سودا کړې وه نو اوس لاړ شم ورندار ته ووایم وکه مطلب زما ښځه خو بله میاشت مړه شوې ده دا پلان هم کامیابه نه شو راونیسئ غل دی او لکه راونیسئ غل دی ګوره غل دا واجب غل نه دی دمې رانه راوستې هغې راته ګڼې کې وې دا ځلې بیا دوکه وکړه او روپۍ رانه رانکړې ما درته ووایي چې ژوندی به رانه نه ګرځي پرېږدم دی نه شپږ زره بې راشابونې رندي والله که دا درانه په لاس رانو که نه نو لکه د هندوانو به په اور کې سوځوم په اور کې چې هغه قبر یې نصیب نه شي ورشه آیاته تو ګوره چې څوک دې دا ورډبوي ویې ګوره پام کوه چې ډزونه کې بل کس دی بده چې ودې وې ګنې تخته کړی مې و دا راته ووایه چې هغه بینک هم والی و هغه روپۍ هم راوړي دی او که نه پټې کړي هم دي ما چرېم تا سره غداري نه ده کړې زه هغه رامین انسان یم کم پی چې ما په وړوکوالي باندې څکلي و که نه زما جوته شوي پی یو مار وڅکل او هغه مار ټکټکې ووالې او مړ شو که حرامي او که حلالي په دې دنده کې صرف ایمانداري چلیږي ایمانداري د ایماندارۍ خبرې به زما کشر نیاز بن رورې یو د هغه اجراره تنګ یم کوم چې زما روح رسېدلی دی په نصیب باندې خبرې مه کوه ګنې یو به تا تخته کولی هغه ځان ریلیکس شه دومره غوسه مه کوم ګینې لیونی به شي او بیا به دې پیسو سره څه کوو دا پیسې څوم تا سره امانت کړم که په دې کې خیانت وشو نو بیا د ګورې مشري لټه سوم سر به مې درې خور کړي ته بېغمه شه او دا پیسې به ما سره یې زه د واجد غوندې دوست نه یم خفه نه شي ګله دا پیسې به ځان سره امانت کېدې چېرته هغه واجد ګڼکب درنه ونه وی پوه شوې واله دلته به ډېر والي ما ته وګورئ غلي وو موږ غلي وو موږ خو جمعداران یو جمعداران صفایي راغلي خو غلي دی لاړې د صفایي راغلي موږ ستاسو خدمتګار یو او زمونږ کور ته غلاله راغلې یې لا نجینا موږ غلي وو غلا نه راغلي موږ ستاسو کور ته صفایي راغلي او موږ نه مغله او تاسو نه خلص وو مرا موږ خاطروږي تاسو نو پسې راغلي یې نجینا ته غل نه ته خو د کور مالک یې او موږ دې کور ته صفایي راغلي ګورئ جی موږ ستاسو کور کې جارو وو تاسو کېنئ موږ واپس راځو روکشه ماړه دا مې د شپاړو کور ته راوستو دا زه د کوم ځای سم ځای ته بوتلی یم په ګوډیګانو ګوډیو چېرته څه څه راباندې ګټلي دي راځه ډارلینګ نن دروازې نه ټول فلمونه وګورو ته اخوشه راځه موږ دواړه فلم ګورو تاسو ورشئ جي د فلم ټایم به ختم شي زه ژوندی یم او ته پردو سړو ته ګورې دا پوکاڼې او ته هم پوکاڼې او لومړي ځل د عقل خبره وکړه بوزه دا پوکاڼې ټیک ته ډارلینګ بیا به ملو شو راځه اوس په لاره به هم ټول پښتانه تا ته ګوري پوکاڼې
ته راځه دا ځل ما سره زه تا یو داسې سیسې ته بوځم چې هلته به هیرې وي جواهرات به وي هغې اشرفه هم سنبالي کړي تر اوسه پورې ډېر دولت دی ته راځه ما سره راځه خو سره پته ده که نه دا بیګ هم ورسره پروت دی دا خو به دې بیسو د شپاڼو نه که نه راځه راځه وسلې ته مه لاس کوه دا چل درځي ته دا راځه دا پکار ده راځو ځو شاب شاب زه نن ډېر پریشان یم زه به د خپل افسر د کم کم انسانونو بدله ورکړم اغلا چې شی وه نه هغې په څه کې چې یو د پولیس والا کو په امن کې نه وي نو هغه د خلکو څه خیال کوي ما لري په کور کې جارو والے د ټولو صفه کوي هغه هر څه ماته پرستان کوي غړېږي په کور کې غلا وشوه ته چېرته یې بې غیرته څه درته ووایم نو ټیک ده ما ستا کور د جارو والے ده صفایانې مې کړي دي خو خلکو ته خو مه وایه پوکاڼې سر چې تا زما دونه خدمت کړی هغه زه څنګه هېرولی شم ریکا چې زه سیر کړم تا به بیا یادې شو شکریه چې زه کله ناجوړه وم تا زما کپړې وینځلي تا زما لیټرینونه صفا کړي تا زما جادوګانې والي زه ستا احسان هېڅ چرم نه شم ټول هر څه پرېږده بیا زه ستا له پښو باندې پرېوځمه تا به زما لیټرینونه هر څه صفا کړي زه ستا له احسان نه شم ما دا ټولې خبرې پرېږده پوکاڼې راځم جارلی چې ځو زه راله ټول مونږ خراب کړو یا لکه زر کوه له حکومت اسلام را تختوري د ظالمه ودرېږي ستا د وجې شابه خپې وباسه راځه یار اوس ډېر ستړي شو ځو کور ته راځه ما پسې غله لګېدلي ځکه منډې وم ستا ښځه ډېره ښکلې ده بکواس مه کوه हेलो زمانه چا गाड़ी پټ کو څه ګاډې دې نه چا پټ کو دا د ښځې دپاره خو زه دا ټول خلک ګرفتار کړم ګاډی چا پټ کو ګاډی ورغلم او ځان یې مې سیدې توپان جوړ کړم ای پوکاڼي بچي ته وګوره زما په ښځه یې نظر ساتلی دی څوک یې هلکه ګورې نه زه پیر صاحب یم سلام علیکم پیر صاحب ته ډېر زیات پریشان ښکارې تا ته څوک کتې نه شي ته به ډېره زیاته ترقي وکړې پیر صاحب تاسو خو ډېر بزرګ یې زما د پریشانو هر حل کتاب سره دی ته ولې پریشان یې زما د افسر د ښځې نه چا ګاډی پټ کړی دی دا په نوم باندې زه تا سره دا یو نیکي کولی شم خو لکه روپۍ راکړه او دا 18 لکو دا یو ګاډی واله ځکه چې زه پیر یم پیره دا والا په رشوت کې اچانک ټولو کیس راکړی دا والا اوس نو زما یاره خوشحاله شي چې ګاډی ورته میلاو شو الګ زما गाड़ी मिलो شو تا خو کمال وکړو تا خوښه
خر به دی خر به د هغه دوست وي زما مطلب دا و چې دا د خر لور ده او که د خر زوی دی تا راته اوس پته نشته دا پته به تا ته وي ولې ته هم خر شوې څه ته خو انسان یې خر خو نه یې داسې وی ترور خر چې د خره کمي نو دا غوږ یې نه پرېښودي ولې ته خر یې څه د خر نه کم هم نیم ښه هغه دوست یې خر دی چې جنکیانو پسې ګرځي دا خبرې به ولې نه ولې نه د جینکو دپاره خو زه د غر نه م راډنګره شم په اوبو کې میان هم راټینګه شم دا خو د بیا پته نه لګي چې خر ده که خره ده You're in tune to the deep side of sounds and we lock down in the media. It's all about هر چې د خره کمي نو غوږ یې نه پرېښودي زنده‌باد هر چې د خره کمې نو غوږ یې د پرې زنده‌باد زه لږ بار ته ځم چېرته بار لاره نه شي په تا مې بلکل اعتبار نشته پوه شوې میډم کله چې نوکر دی لا څومره ښکلې سمه پري لال پري ما فلم شروع کړی دی په هغې کې به بلکل فټ لګي او دا نورې جنکې نه دي دا تشپاڼې مشپاڼې دا به ټولې کراس کړي او ته به هیروین شي کیا بات ہے دا خو زما نه ډېر وخت نه ارمان و دا خو زما د بچپن نه شوق و چې زه هیروین شم دا خو د ټولو نه ښه موقع ده ریکارډینګ سیټ زما لګېدلی دی او بختې ولاړ دی او ټول تشپاڼې ورته ناست دي زما دومره ښه قسمت که کور کې اچانه تپوس کې نه وکړه زما مرضي ده زه څه کوم ښه کوم که بد کوم نو بیا راځه ناوخته کېږي او دا خو ساله دی ته دلته ودرېږه زه چابیانې رانه بیا راځم صحیح ده ټیک ده زما دا خرابې ورځې کله به لرې کېږي هلو هلو څوک یې ته ستا ښځه زما قبضه کې ده خپل نوم وښیه کنې مړ به شې ما پرېږده د مشروط بچیه زه ستا انتظار کوم زر راشه هلو 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 ټلیفون یې بند کړو ما ته به څنګه پته لګي نن دا سړی به زما د لاسه مړ وي هلو هاي ټول صاحب دلته راشه ستا یاره زما قبضه کې ده ته چېرته زر راشه که ته ورسره واده نه کړې که نه نو بیا ورسره زه کوم هغه خو ګڼی سره و ما ته خپل ځای وښیه چې هلته راپسې بدل شم چې دومره پې خفه کېږې که نه نو چاټو چوک ته ځان نه رسوه او خپله یاره دې بوزه که بوتلې شي اوف کله به راځي میډم ستا په دې فلم کې داسې یو سیکوینس دی که نه چې ویلن به راځي تا به ګیرئ هیرو به راشي بس کټ زما په دې کې ګانا خو شته که نه او ګانا هم شته هیرو سره سینونه هم شته لم کیمره ریډي ده ټیک ده به ته ریډي شه زه ورغلم سر زه تیاره یم راځه زما به فلمونه شهزاد بیا راځه پرېږده مړه زما د فلم ریکارډینګ دی ستا ټوله نظم نه لاسونه دي څه کې وایي داسې راته حکو هی حرامي زما ښځه تا راته ښکلې ده ته وګوره په خپله څونه پاسته پاسته لاسونه دي تاسو ځئ دلته زما ریکارډینګ دی واده ما سره او مینه بل چا سره هېڅ بې شرمې شرمېدلي تاسو په کوم شک کې او په ما هم شک کې شک نه یقین مې درته هېڅ سوچه داسې کېږي دا به اوس هغه ماما جوړ نو ټول برق په جیب کې تېر شي تا سره په جیل کې نه یم. دا د مینې وخت نه دی د تښتېدو وخت شابه شاباشه ورشه ورپسې کني دا مردي به را په ولاړه وباسم ورشه ځه शुक्र दे त गाडी रात 2 लाख रुपए में कैश करे اوس مالدار شو ولکه
زه سره د پړانګه کار وشو ګورم چې ما پسې چاته څه شته خو نه بې دې به خبرې ها چې وایي هلا بیک څه شو خله چې ملو شو زه خو تا پسې ګرځېدم او زه تا پسې ګرځېدم دا ساره زه د دې ځای کینګ یم کینګ څوک چې ما له افغان راکوي هغه به په خپل کور کې هم نه اوسي پوه شوې من غریبانان یو من ته رزق په ګرانه ملاویږي تاله به څه در اوله لرې کړو پوله من پیسې درکوو موږ په کلي کې پولیس شکر دی چې زموږ کلي ته فرښتې راغلې دا ماموش مې درګلي شو د دې کلي ظالمان خلک درو که په دې کلي کې دا نور څوک څه وایي نو ما ته وایه زه دلته یم د وجې لارې کامیاب ساتنو ټول مرکه مالک ډالرې راوړئ ډالرې او بیا د دې دنیا د خلکو نه زه مالدار انسان جوړېدل غواړم مالداره طوفانه موږ د هغه خلکو نه پیسې راوړلې خو د هغې کسانو را باندې ډزې وکړې چا در باندې ډزې وکړې زه به هغوی ژوندې پرېږدم او مونږ یې لکه د خر وډه بولو خره دا څه بکواس کې د خر په شان ته به ته وایې مړه او دی مې وې چې طوفان به زموږ څوک کي طوفان هېڅوک هم نشي ودرولی دا راته ووایه چې هغه زموږ وروسته شو شرمېږو پې هغه اجړه څه شو اجړه طوفانه هغه خوري ارسل کېږي ارسله څوک زما خوښ نه دي که نه نو هغه د هغه اجړه ته اوس خوښ دي پوه شوې هغه کلی چې موږ مخکې څنګه تباه او برباد کړی و همدغسې به د پیسو لپاره بیا تباه او برباد کوو ورشه او هغه اجړه ته ووایه چې دا هر څه بند کړي زما بدماشي پې خرابېږي ورشه خدای پاک دې جنت فردوس نصیب کړه چې زموږ غریبانو مرسته کوي خو د هغه خلکو دوزخ به مې نصیب خان په مزه موږ ګوره پولیس نه یو غلی شه مرۍ مې خرابه ده موږ لاړو ډوډۍ به دلته کې خورې ښه ده موږ کلي کې چکر وم بیا راځو رضا لږه راځه چې د ډوډۍ انتظام ولې وکړو لږه دا فیصله به نن کېږي چې مینه ستا ده یا زما ده زه د خپلې مینې دپاره په خپله هم جنګېدی شم خو نه نن به ته جنګ کې نه زه هغه والا نه یم
یو بل کوه او کمړه کوي زه درنه لاړم خدای کتل یو ښځې مونږ دواړه په جنګ کړو او په خپله لاړه دا څه وایې اتي ستا په وجه ښځه نه زما شوه او نه ستا شوه کړی تو اصل راته وایه پکړی راته مه وایه پکړې اوس په جلا کښې زه ځم چې خپله جال لږ رضا کړم زمونږ وطن ته څوک په بد نظر نشي کتلی او که چا هم ورته په بد نظر وکتل سترګې به ترې وباسم او په تلي به یې ولګېدم طوفان راځي او کسیلی موږ به د هغې مقابله کوو بالکل به یې کوو موږ له سره یو لکه دا هغه نه دي خو موږ یې شړزې کړې وې دا بل ورسره څوک دی لکه در وباسه هغه ګرنیټ راوباسه ګرنیټ لکه ګرنیټونه دي ګرنیټونه راوباسه ګرنیټ راوباسه لکه که ځان راته ګراني نو تښتې بیا به ورسره ګورو الله اکبر وګورئ کنه څنګه مې لاله وتښتو دروغ وایي ګرنیټ ما سره دی وتښتېدل موبایل دی موبایل دا د ګرنیټ مخ دی چې دی به ځان سره ګرنیټونه ساتي ورورې کله یې دله ما بچ کو ګورئ ما دا وګوره میوزک کې ډزې دي دا د تشو دارو ډزې دي او ورورې څوک هم درته سوی دننه پس نو ما ته وایه ما ته راځه هلکه راځه وروره په دې نه زه په دې خوږې ته هلکه دې باغ کې به جینکۍ خدایا پاکه دروازې پیریان دا څوک یو دلته څه کې ستا دا اخستا داګانې په دې کیمره کې بندوم د شپې خوبونه نه راځي چې دې ته ګورم نو خوب به راشي دا ته څه ګړې وړې وې هر څه سر خوړلی ستا په محبت کې دماغ خو دې نه دي خراب شوي زما په زړه ګوتې کې رسونه ورځېږي ماړه دا ته څه کې وې خور یو که رور ما ته وګوره تا غلطه دروازه وټکوله وایي ما خو صرف ولیدې څه خوړلی خو مې نه ما ته وګوره خدای رسول ته وګوره والله که بیا دې باغ ته جینکو پسې راشم اوس مې پرېږده یار څنګه ښکارم د پولیس په ورده کې دا خو د پولیس وردی نه ده وای 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 یاده یاده څه خو بیا رسول ته وګورئ ما ته ته پټ کړه زما عزت په خطر کې دی ګوره ما ته یو داسې سړی اوس ښځه نه وکړه نه دی زه په پته نه پوهېږم خو ما پسې شوی دی او که شوې ده نیم خبر ما پټ کړئ ما پټ کړئ ما پټ کړئ وای الله زما د خوبونو شهزاده دلته اوسېږي راشه څه شی دی اوس باید پته ولګي ودرېږه چېرته ځې زه خپل شهزاده سره ملاوېږم ودرېږه د پوکڼو ټانګه زه ستا شهزاده یم که نه ستا په مطلب پوه نه شو ما د مینې یار کا جینۍ کله زار شم ما د مینې یار کا جینۍ کله زار شم زه درته مینت کومه هغه سره محبت کومه وای دا لیونې زړه مې په مینه ځان سره کا بدلان پرې جینۍ بدلان پرې جمانو صفه مې رات مړو باندې مثال شو زه په خپل شهزاده پسې ځم دې پانه دې پا د پوکڼو ټانګه وځه په نورو خلکو څه کې زما په زړه کې اوسېږه وګنجیا ګنجیا ستا دا زړه دې کسي دي د پیر نه سیوا راغی په خریب مینې کې وزه ماړې شوته دوره راځه
اے پیر بابا په دې دواړو کې چې هر یو وي زه به خپل خاوند چې کم دې ډوبې ولیدو هماغه به ستا خاوند وي دا आवाज د کوم ځای نه راغلی هغه له به ټینګه غاړه ورکړې او به ټول عمر ستایي دلته څه کې خوشحاله نه خوشحاله به ولې نه یم هغه وګوره که نه معشوقه مې راغلې ودرېږه زه ګورم هغه دې ته مو وویلې چې په نن ورځ کې لومړی مې څوک هم ولیدو هغه له به کلکه غاړه ورکړي او به ټول عمر هم ستایي اوس پوه شوم ته په دې دوکو مایده چې نشې بساوې ها ها نو دې زیارت سره اوازونه دا کړو کله شماله کله شو درېږه دلته الله الله کیا کرو الله کیا ټوکه ماره ستا ور شیطانان زه ډېر ښه پېژنم خبر اورا زه خو شیطان نیم کنه څوک وو هسې به څوک شیطانان وي غلی شه ویم چې زما نه شي که نه نو ستا به هم نه شي کله د بیبې ور او کله د دادا ور خدای چې ما ته یې داده وویل تا ته پته نشته چې زه ستا سره څومره مینه کوم میخې ما هاتي هلو هلو زه یم زړګیه زه یم که نه ته ما ته ډېر یادېږي زما انتظار کوه زر راځه زه راشه ستا نه بغیر مې زړه نه لګي د دې پوکڼې د خنزیر د وجې زه ډیوټیره نه ځم ته دومره زر رالي تا زما د ګریوان له لاس لرې نه کو نو دا وردي به درنه کونه کړم ما ستا ګریوان ته لاس نه راچولې زه به تا تباه او برباد کړم په سړکونو به خیرات غواړې لکه د ډمانو ژوندی به دې وسوځم لکه د هندوانو تاسې څه وي ما واو نه اورېدل بې غیرته سړی زر نه اوري ته بې غیرت یې او دلته ځان په سیند کې ډوب کړه ته ډوب شه جانو مامو زما عزت په خاطره کې خدای دې هغه سره خو کي د هغه ځینې رو شیخ زه به د هغه لاسونه کټ کړم چا چې تا ته لاته چولې زه ستاسو د خاطره رو تښتېدم کنې خلکو به وایي چې د ګوډي مار بسې کا نور څه مه وایه کلي په ژړا کېږي مه جاړئ کنې بیا ځم سلف وام زړه خو مې غواړي چې دا خپله څپلی راواخلم او ځان له پې دا سر وټکوم وایي داسې مه کوه کنې ویښتو کې به دې سپلی نښلي ستا د وجې خو زمونږ عزت د خاورو سره خاورې شو ستا په حرکتونو خو موږ ډېر زیات شرمنده یو او دا پکې بله هغه یار پسې دې پکې لا بیل ګرځي ها څوک دا کافر پکې لا څوک دی ما ته دا هغه ځای معلوم دی ته ورځه دا د وجې خو مونږ ته ډېر عزت میلو شو ورځه ای رورا ته خو زما خاص سړی که نه په ده باندې غورې ډېر نظر اچوه چېرته په شرمونو مونو شرموي بس ته یا همدلته به کښېنو ستړي شو ستړی نه شوې ویرېدې چا نه ویرېدو دا بدماشان نه الله هیکه د هغې نه مې سترګه هم سوځي وګوره هغه ډاکټرانې راله اوس د دې مخکې غټې غټې خبرې وکړه یا الله دا درېیم مخلوق بیا رالو د رسول ته وګوره نو دنه خو مې بچ کړه ته زما ژوند دی تا نه بغیر زه نشم پاتې کېدی زه خو په تا د وروستو نه مړه یم ګوره او توتاکرکیا وایم ټیک شه کنې وژنم دی دا توتاګر کلي چاته وویل نه نه تا ته مې نه دي ویلي هغه مې دته ویلي دته دا توتاکرکې دی چاته وویل دته مې ویلي ما خبردار دته څه ونه وې دا زما مانښت دی اوجا په هوش کې خبرې کوه ګوره ما سره به ډېره بدتمیزي نه کوې دې روح موږ په شرمولو شرمولو ورکه شرمونه به دا کیسه ختمه کړم
مالکه ما ته پته وه چې ته په دې جړه مینې ما بوځه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې زما خیال جوړوي را دي نه نه مړې تا چېرته یې رولی شمه ته خو ما ته هر وخت یادېږي بیا زموږ د زړه دړکنې زړه دې رانه پټ کړی ته زړه مړه پرېږده د مطلب خبره کوه ما سره ټایم نشته ما سره ټول ټیم دی ما ته وایه څه خبره ده سبا زما سالګیره ده او ته به ضرور راځې تاسو ته د دومره روزګار ښکارې ما چې ستا سالګرې به در روان یم ډېر ځان درنه یو ځای به سالګرې دې درځو ښه تا سره زما اړو قدر نشته نه توبه خدایه دا وګوره دا نه 2013 جینکۍ دي مخکې به هلکان جینکو پسې ګرځېدل اوس جینکۍ هلکانو پسې ګرځي جینکونه یېرېږي او جلاګانو پسې شاته ځي اخو ما تاسو زمونږ د کلي اډو خیال وساتلو نورې څنګه خیال وساتو مشره ځان خو مرګ ته وتړلو طوفان زمونږ د کلي د ټولو کورونو کاغذونه ځان سره ساتلي دي بیا به نن فیصله کېږي دا کاغذونه به موږ راوړو کلي دا ټول کاغذونه به طوفان سره نه د هغه غرور سره وي راځئ ما سره لکه دې ګودام خیال کوه څوک دې دانه کنه مې ونیسي هلکه د دې کلي د هر کور کاغذونه چېرته دي پیسې راکړه خو کاغذونه یوسه پیسې نشته کاغذونه راوباسه کاغذونه دې راکړه په 100 روپۍ درنه واله پام کوه چې ډزو نه کړې مه یارېږه ټول کلیواله را سره دي کله نه که دا غونډه دنیا وي درسره خدای شته که درنه څوک هم خلاص کړي ټوپک لاندې کا ډزو نه کې دا زما جان دی هوا زه ګورې د جان یم ډزو نه کې په ما او ډارلینګ یو بل کار دی د سره د کلي د هر کور کاغذونه پراته دي کاغذونه دې راوایه ورشه کاغذونه راک ډارلینګ دا کاغذونه واله اجلا پڑی جی میں اجلا پڑی پتا جہاں کھلے دے پتا آسمان کھلے دے مثال دی نشتا قدرتی مہربانی ځکه اوس موږ ته څه نه ګوري دا ټول دې ټوپک لري چې تیل ورکا ورته کومه رښتیا ده د غربي ټیم دی کومه موږ شوي لاړه شو کور کې روټۍ وخوره بیا راشه ښه ورشه یو باسئ موږ نو د کلي والا به څه کوو نور څو کومړه کول به کنه هغه توپان بدمعاش د الله شکر دی چې تاسو راغلی موږ د کلي والا سره یو کمړم شو نو پروا نشته تاسو وې خو په خپل دوکه ماري راځئ وروره د مانځه ټیم دی چې مونځ وکړو دې بېوقوف ته وګوره په خپله مونځ کوي او که نه چوپ شه ملا دی دیکھ چې پیسې زما کمره کې ایښي چاته مه وایه بېګاله به درځم I love you. I love you نه خبره مې درته صرف وکړه په دې نه داسې کار دی زه ورځمه ولي صاحب مانځله نه دی ورځه شابه ناوخته کېږي در باندې داسې کار وکړه د دې خیال کوه زه راځم صحیح ده صحیح ده هېڅ پروا نه کړي زه در سره یم ای د کلي خلکو څه فرمان مه کوئ کنجیا مانو مرتیا تانه چې د سرکار شوی یو که نه هر ټیم ګډوډ کارونه کې نن به زه تا ژوندی د پرېږدم او دا پودم در نه کټ کوم زما خبر وره ما ماف کې وروڼو ما ماف کې پرېږده زم ورسره وم او بیا زمونږ دغه اطلاع ور نه دی د کلي ټول کاغذونه یې هغه پولیس والاو له ورکړي دي او مینه هم د هغه سره کوي نیکه دا لک خو دا لک مینه ګورې ډېره خطرناک کوي ما ته نن پته ولګېده
چې زما د پلار سزا ما ته ملاویږي هغه هم د یو اجرا په روپ کې. اوس په مزه وکړي خرچ د خره کمې نو وږې د پرې کولوي. هلکه ګنجیا راځئ چې ځو. په دې وجه باندې زما د دې شرکونو نفرت دی چې دا مطلب پرست دي د ځان خیال ورسره وي او د بل خیال ورسره نه وي. زه بې وفا دی خو هغه مجبوره یي چې څه مجبوره یي ما ته خو مو وایه که نه چې ما ته هم لږه پته ولګي. او زه د طوفان بدماش لپاره کار نو لکه زم غل او تم غلا بیا خو ستا مینه ما سره شو. اوس په مینه مینه کې چېرته بدنام نه شو. راځه چې ځو. ای شفترې خبره خو وره که نه. ته اورم ته راځه. زه صحیح خبره کوم طوفانه. طوفان نه طوفان بدماش وایا طوفان بدماشه. خلک پولیس والے نه او د پیسو هغه بیګم هغې سره دی. مونږ داسې غلو چې د هغه نه پیسې اخلو. کښېنه غلی زمونږ په شان نه ستا په شان دی. ټیک ده ته کینګ مې او بادشاه مې خو پیسې د هغه غلو نه واله. پیسې به هم د هغوی نه اخلم او په داسې مرګ باندې به یې وژنم چې دا ټوله دنیا به یاد ساتي یاد. او دا ځل به وینډپ څه بدلي بدله. کله خو ټول خالي پروت دی. مونږ خو یو که نه. تاسو څه غواړئ؟ طوفان دله روټۍ کړې ده. موږ خو روټۍ وخوړه. تاسو سره زموږ لږ امانت دی او غر ورسوه. څه امانت؟ دی پوهه دی چې د څه امانت درون نه رسو ټول کلی به مړ پروت دی. خبره د کلي شوه بیا به ضرور درځو. زما نوم طوفان دی او طوفان چې کله راځي که نه دا ټول غرونه ورشي. نن که ما ته هغه پیسې میلونه شوې د کلي دا ټول خلک به مري به. زه به د دې کلي خلک ټول ګنجي کړم او دې ګنجي ته به ویښته لګوم او زه به د 2014 غټ ویلنې خلچدیز بمبو. Olha, dupla seria. Zada na iri masa. Da shalek Salimagano ki tapusu ka. Girl number winner Selma. دا بیگ نه وې راوړی که نه نن به د طوفان سره باران هم راتلو. بخښنه غواړم استاد ستاسو د دې ډایلاګ ما ته پته نه وه. دا والا بیگ او دا خلک پرېږده. نه اول خلک پرېږده. اول به بیگ راکې 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 دا خلوب مون خطو مړه اول خلک پرېږده. بیگ راکې راته ویل سرکه نه د ټیپر سر پلاستیکي دې راغستی. ودرېږه طوفانه ودرېږه. مه کوه جیرکو ته به دي ما ته را میدان ته شه کنه. ډزونه کې مه کوه مړه ما خو ورسره ګپ نه کولو مړه دې کلتوس ته ګوره ډزونه کې ولې ما د کورې بیګ راکوه بیګ دا واله دا بیګ واله وانا فاسو کنه گیریونم تشت دیری خرکا تشت تمانچه ساتي تخت گینی والله پلی تشت تمانچه دی وجنه
تا نه وامه سړیا ځان ته به بوځې وامه بیا به کې نه 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 ما بدماشي پرېښه او نیک تبلیغ لازمه تبلیغ لازمه ورځه 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 ډېره مهرباني هلکه مبارک شي یو مسلمان شو توپان خوش توپان خوش منګه په شرمونو شرمون اوه په بل فلم کې به ګورو ودرېږه خریدارې تاسو کار وکړئ تاسو واپس مت ودرېږئ سره بس ډېره منډې بواله ها راځم واپس دا زما حکم دی ټوپکې لړه کوي رانو راګیر کړم بس کوي راځه جانو چې د دې ظالمي دنیا نه چته لرې لاړه شو चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे दुनिया के रस्मों रिवाज زړګي از تا سره ډېره مینه کوم یو شتو ورته چړای نو زموستا خو ادب نشي کېدای کنه که واده نشو کولی ایزي لوډ خو یو بل ته کولی شو کنه وای غر کېږم زه به چا سره بیا مینه ونه کړم ترا خیر دا به دا دې کلی والا امانت دی چې دی له واپس راځي اوس خو بدماشي پرېښې ده که نه بدماشي خو زه خو کله ښځه هم پرېښې ده ته لږ رامخکې شه دا د دې ټول کلي امانت دی دا به تاسو والئ او ښه په ارام ښه په سکون باندې خپل ژوند تېروئ راځه لکه چې مونږ ځو راځئ